ماشاءالله دا د دوی واړه دي او دا د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم او په دې کې دوی ته سبق هم ښیي سپارې هم ورته ښیي او بیا ورته دسترخوان غوړولی دی او هغې کې بیا دوی ته خوراک هم ورکوي ماشاءالله دلته تاسو کتی شئ زموږ ذهنو کې څه وي ماشومان مونږ نه پرېږدو او ماشومان مونږ شړو دوی ته به د باقاعده دسترخوان غوړولی دی په دې باندې باقاعده خوراک پروت دی پکار ده چې خپلو بچو دغه شان تربیت وکړی شي او خپل بچي جوماتونو ته راوستلی شي نو تاسو ګورئ دلته قاري صاحب ورته ناست دی سبق وایي او دلته دوی ته خوراک پروت دی څوک ورځي هغه ترېنه خوړی شي مونږ او تاسو هم پکار دی چې جوماتونو کې خپل بچي راولو دغې وجې نه ګوره خوراک باقاعده دلته پروت دی دغې وجې نه هغه یو مقوله د ترکو چې کله تا سلام واړاوه او په وروستو صفونو کې تا ته ماشومان ښکاره نه شوله ستا په وروستو صفونو کې د ماشومانو اواز نه و د ماشومانو قرار موجود نه و نو ته په خپل مستقبل باندې ویریږه ستا د ماشومانو مستقبل بل طرف ته روان دی یو داسې چې حدیث کې منع راغلی ده چې تاسو مجانین او سبیان هغه چې ورانې کوي هغه ماشومان چې هغه صرف ګندګي کوي هغه ماشومان چې هغه ځان نشي صفا کولی نو هغې نه منع راغلی بقاید داسې یو ماشوم چې هغه تکړه دی ګرځېدی شي خوراک کولی شي البته کله کله یو ماشوم امتیاز وکړي دا څه نقصان خبره نه ده د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم په غیږ مبارکه کې بعضې ماشومانو واړه بول کړي دي نبي پاک علیه السلام نه دسلي دي نه یې رټلي دي بلکې نبی پاک علیه السلام ډېر په مینه محبت هغه ځان ته راجوخ کړي دي او دا صحابو او دغه شان علماو د دې روایتونه محفوظ کړي دي او هغه امت ته د هغې بیان کوي د حدیثو په کتابونو کې د هغې بیان شته دی نو خپل بچي جومات ته راوستل او بیا هغوی ته دین ښودل هغوی عادت کول تقریبا علما فرمایي دا حج او دا عمره او روژه دا قالب د دې کې انسان ټریننګ کیږي نو دا بچي چې تا ګوري جومات ته راځي او مونځونه کوي تلاوت کوي نو دوی هم دغه شان ټریننګ کیږي او که چېرته مونږ دوی جومات کې پرېږدو یا غصه شو ورته یا د قالین غم را سره وي د جومات د فرش غم را سره وي لیکن مونږ سره د ماشومانو د مستقبل غم نه وي نو بیا به زموږ ماشومان اجرو کې وي بازارونو کې به وي بیا به ترې نلوفران جوړ وي نو هغه باباګان هغه متولیان هغه د جومات زمیواران چې ماشومان شړي هغه به زمیوار دي دلته وګورئ دا واړه واړه ګلالیان دي دوی پریښي دي خپل سبق ته سبقونه وایي نو خپلو ماشومانو ته دا د مسجد نبوي دا منظره وښوئ دا نظاره ورته وښیئ او هغه متولیانو ته یې وښیئ ګوره دا واړه واړه ماشومان دي دې که تاسو نظر وکړئ دې کې د 5 کالو هم شته او د 8 کالو هم شته د لسو نه ټول لاندې لاندې دي ډېر واړه واړه صغیر صغیر پکې ناست دي د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي دی پکار ده چې موږ دې شي اهتمام وکړو او ماشومان اونه دسو اونه رټو جوماتونو ته ځان سره راولو چې عادي د عبادت جوړ شي مونځ کوونکي جوړ شي تلاوت کوونکي جوړ شي جزاک الله اکرمک الله